ګل کې د شمولیت اعلان مرګرو د انتظار لمحې ختم شوې. اوس خپل ډېر خوږ او ډېر ګران مشر د خیبر پښتونخوا مشر وزیر امیر حیدر خان اوتي صاحب لا بلنه ورکومه د پښتو په دې تاریخي ټپه باندې تاسو ته پته ده چې په کم نرتوب په کم سړیتوب او په کم پښتونولۍ هغه د پښتنو د مشرۍ حق ادا کړ. په لاهور، اسلام آباد او که پیښور او کراچۍ وه، هلته یې زمونږ او ستاسو خبره کومه په نره باندې وکړه. په دې 3 کاله کې هغه چې د ټولو نه لوی کار زما په نظر کې وکړه هغه دا و چې پښتو ژبه یې تر 12مه پورې لازمي کړه او په ټوله پښتونخوا کې چې چېرته هسپتالونه او کالجونه په هغې د پښتنو اتلانو نومونه ولیکل. هم دا بختور سړی د دې صوبې مشر وزیر و چې د دې صوبې نوم خیبر پښتونخوا شو. زمونږ د مشرانو د 80 کالو د جدوجهد نه پس جمهوري سیاسي او آئیني طریقې سره چې موږ کوم جدوجهد کړو دا نوم موږ وګټه، خو د یو پښتون وینه مو پې نه راته کړې. نو دا ډېر بختور سړی دی. موږ هم ډېر خوشقسمته یو امین نېشنل پارټي چې دی دلته کې راغلی دی. دا اعزاز یې موږ ته راوبخو. زوله د پښتو په دې تاریخي ټپه باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې خدای دې ژوندی لره جانانه، خدای دې ژوندی لره جانانه، زه لیوني ټوپونه ستا سر له وهم. امیر حیدر خان اوتي صاحب له بلنه ورکوم چې راشي او خپل تقریر وکړي. امیر حیدر خان اوتي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې غونډې درون خوږ محترم صدر صاحب، زما مشر، زما رهبر، زما قائد، د پښتنو د کاروان سالار اسفندیار ولی خان صاحب، ډیرو زیاتو عزتمندو، قدرمندو، غیرتمندو، زما مشرانو، مرګرو، رونو او کشرانو، ټولو نه اول خو زه د نبی منګش صاحب او د خپلو ټولو تنظیمي عهدهدارانو صاحبانو او د مشرانو ډېر مشکور یم چې ما له نن دا موقع راکړه چې د باچا خان بابا او د ولی خان بابا په کلیزه کې زه دلته تاسو سره شریک او شامل شم. او یقیني خبره دا ده چې د خپل مشر په موجودګۍ کې خپل حاضری ستاسو ترمنځ نن د خپل ژوند یو ډېر لوی اعزاز د ځان لپاره ګڼم او په دې باندې د الله تعالی ډېر شکرونه ادا کوم. ما نن وړاندې دلته کې زما مرګرو زما شکریا ادا کړه چې موږ مشکور یو چې زمونږ دا خواهش و چې دې دلته راشي او دې دلته نن راغی. ډېر په ادب، ډېر په احترام، خو دې کې د شکریا نه څه ګنجایش شته او نه ضرورت شته، ځکه چې حکومتي عهدهدار په پاکستان کې روایتاً زیات عمده حکومت وي، خو د سرې جنډې حکومتي عهدهدار هغه د حکومت نه وي، هغه د پارټۍ وي، هغه د سرې جنډې وي، هغه د تنظیم وي، هغه د کارکون وي. او زما خپل ذاتی حیثیت دومره نشته چې ما سره 2 کسان په لار روان پاتې شي. نن که خدای دا ورځ ماله راکړې ده او دا کومې زما موجوده ذموارۍ دي، دا د الله کرم، د پارټۍ فیصله، زما د مشر او د مشرانو اعتماد چې نن دا ورځ ماله خدای راکړې ده. او زه ډېر خوشحاله شوم چې زما ملګرو د دې خواهش اظهار وکړ، او زه ډېر خوشحاله شوم چې زما مشر د ټولو پښتنو مشر ما ته حکم وکړ او د هغې په نتیجه کې نن زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. محترم نبی منګش صاحب به ما نه لږ ډېر ګیلهمند یم او راته به ووایي چې ته یو ځل دوه رالې خو زمونږ په پروګرامونو کې شریک او شامل نه شوې. زه د هغې لپاره ډېره بښنه غواړم، خو د الله تعالی په هر کار کې خیر وي.
زه چې په لومړني ځل باندې کله راغلی وم دلته د حکومت د جوړېدو نه پس تاسو سره په داسې محفلونو او مجلسونو کې او په غونډو کې شریک او شامل نشو، نه په اجتماعي شکل کې د ملاقات یو موقع جوړه شوه. خدا الله تعالی شکر گزار یم په یو اړخ که ورته سوچ کوئ چې هغه وخت کې دا موقع جوړه نه شوه، ځکه که هغه وخت کې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېدلم نو زه به د صوبې سرحد د وزیر اعلی په حیثیت حاضرېدلم، او نن که زه حاضر یم نو زه د پښتونخوا د وزیر اعلی په حیثیت حاضر یم. زه تفصیلي خبره کتر نه کول غواړم، ځکه چې مشر ناست دی او چې مشر موجود دي نو ظاهره خبر دا ده چې ستاسو هم خواهش بدایي او د حالات او د وخت تقاضا دا ده چې مشر ته موقع ملو شي چې هغه په موجوده حالات او په واقعاتو تفصیلي خبرو کی خپل ورونو خپل مرګرو خپل مشرانو خپل کشرانو سره. خو مختصرا به دومره ویم چې دلته په پاکستان کې بعض سیاسي خلک چې پوهیږي نه او بعض سیاسي خلک چې ښه پوهیږي خو ځان نه پوهول غواړي. د هغې د رای او د هغې د سوچ او د هغې د نظریې قدر او احترام په موږ فرض دی، خو بعضې اعتراض دا کېږي چې نن عوامي نیشنل پارټي په حکومت کې راله نو عوامي نیشنل پارټۍ نه خپل سیاست تیر شو، عوامي نیشنل پارټۍ د خپلو مشرانو لار پرېښوده. مختصرا ټولو کې اول